دلته کې اول دا او د طریقه وګوره په دې وجه هغه وته ویل چې دا آیت الطهارت ده غسل حالتم ذکر او دلته ذکر ده خدا او د څه په ډېر وضاحت سره ذکر ده په دغه وجه ته هغه آیت الطهارت ویل او آیت التیمم ته ذکر چې هم په ذکر ده نو کلا چې تاسو اراده لرئ د منځو او د سنې نو فغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق اصل کې په دې قوت کې ده چې کله مستو درېږي فتوزو او د څه نو او د څه شي ویرا چې او د څه ته دا او د څه ده فسبو انځه مفون خپل دا پکې یو فرض دی وَأَيْدِيَكُمْ مولا سنخبر تر سنگلو پوری دام فرض دی اتفاق دا امت وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ او مسو کے پخبلو سرونو دام پکې فرض دی وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ او انځه خپل خپې تر دې گیټو پورې حکم ارخ پکې چې دوه گیټې یو قاوته بل قاو دې دې پر دای انسان فرض دی دا وجوهکم باندې عطف فغسلوا دلان دی وامسحوا برؤوسکم دا یو پکې مسح ولا او دا درې پکې دې ته مبسولات دا به انځه دا ودس دا ودس پرای دا نور وسره سنن دی دا عام حالت شي لیکن دا وارجلکم کې یو قرات دی وارجلکم الى الكعبين ابن جرير وغيره بیا را نقل کړي نو بیا وسره معنام کوي خدا د برؤوسکم دی باندې عطف شي او ومسحوا دلان دي شي نو دا معنی چې په خپل مسخوا وي د خپل هغه حالت چې کوم حدیث کې بیان کړی دی چې یاوته جرابی دي او یاوته موزی دي نو بیا په مسو نو دوه مغسولات شو او دوه ممسوحات شو په دغه اعتبار باندې نو هغه مناسبت چې بعضی خطو یو دا تاسو په جرابو مسه کوي کنه قران نه خلاف کوي وای خل چې تا خلاف نه کړی وای ته چې په موضوع کې نو د قران کې ویلي قران کې خدا نشته کنه هغه په حدیث کې دا په حدیث کې دا ظالمات په خپل عرش کې کوي با خو چې تا بارکه داسې خبر شي اولی دي چې هغه د رائے د مذهب نه خلاف بداو ته بیا کفر ښکاري ناګه مسله نه حدت تا جوړه دا مسحال الجوربه یو پورا جستر کې رڼا شي چې دا د قران خلاف دیو کو نه دی دا عام حالت شو حالت خاصه وسوره وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَهَّرُوا دې مناسبت فقهاو اول او د ذکر کی بیا وروسته غسل ذکر کوي اگر چې غسل دا د اودسنا عام دی ډیروم دی خدای ته وروسته په دې مناسبت ورو چې غسل کم واقع کیږي او اودس اکثر دی په دې وجه دا وروسته وخت نو کو چریه تاسو په حالت د جنابت کې نو ځان خپاکه معنی غسل وکړي بیا هغه اعذار وروي چې کومه ته بیان شي وان کنتم مرضى او على سفر نو کو چریه تاسو بیماران او یا په سفر او جاء احد منكم من الغائط یا راشي یو تن تاسو داو دسماتی د زینا معنی او دسمات کړي او لا مستم النساء او یام نزدېکت کړي وي خپل بیان وتا دا ټول د تیر څخه افلم تجدوا ماء فسنم متا صوبا وبنمو غسل در باندې فرض شوی دی یا در باندې او دس فرض شوی وبنمو بیا بسنګ فتيمموا صعيدا طيبا
پس قصدو که دزمکه دمخ خوچ پاک وی پس ماسو که پخبلو مخونو پلاسونو بانه منهو ددی سعیدنا دا تیممو حالتم بیان شا بیا تیممو دا نائب دے دا دوارو دا پانا او دی باندې اجماع دا ټولو چې تیمم دا نائب دے او دا 200 یاد سے بعض د اجماع په تعریف نه کوي کوئی وطن دو تن خلاف ان کی دی اجماع ته نقصان پدې نه ورسي دا بعض پدې پوېږي نه چې ته ته له پدې اجماع دی پلان کې خلاف کړی نو کوي دې کنه ابو بکر رضی الله عنه خلافت عمر رضی الله عنه خلافت علی رضی الله عنه ته خلافت وروسته سره جوړه وکړه او اجماع د پاګې باندې دته اجماع دا چې تیمم دا د او دست پارم او دارنګه د غسل د پارم نائب دی عمر رضی الله عنه زینمن عبد الله بن مسعود زینمن دواړو نه منه په اجماع ته څه نقصان پیو نه رسید وای موږ د عبد الله بن مسعود په مذهب هغه دا نه منه چې جنوب شوی تیمم بنوي عمر رضی الله عنه چې جنوب شوی تیمم بنوي او یی تراو کتاب دا سنت دی دا ته چې دا سنت دی نو دا اجماع دا چې دا نائب دی د دې فائدہ وسوره دا احکامات د طهارت په خاص طریقه بیان کړو دا ولې جواب کوي ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج الله اراده نه لري چې واشي پتا شو باندې ستنسیا تان تنګي دا دین یسر په دې مناسبت داسې خستان آسان پاسته احکامات ته بیان کړل خانو چې نه تنګي خو سم دی چې موږ خو په خیر او د سکه وینا کنه دا بل جانب پکې نه ده ولکن یرید لیطهرکم دا بل جانب مو سره ده لیکن اراده لري چې پاک کی تاسو نو ته پاک صاحب مخه نو په دې مناسبت ته یو داس کوا غسل کوا چې هیڅ نه کیږي تیمم کوا ځان پاک ساته او بل دا چې د یو نعمت ده وليتم نعمته عليكم او د پاره د دې چې پورا کی خپل نعمت پتا سو چاغه خاص کر دا تیمم دا پاک واقعا چې نازل شو چې کوم د عائشه رضی الله عنها واقعا امین ته شو په خاص کر نور کې دا بل واقعا صحابه اول ټول خبوج او سوجوخه دا ګورم دې په تکلیف کې واچو او د دې د وجه اوس موږ ایثار موږ وخت نه نزي او بم نشته ته موږ حکم نشته ایته مثلا د فاقد الطهورین ټول خفض پدې کې چې کته دا آیت نازل شوه ذکر ته آیت التیمم وي سبب د نزول امتحان صحابه ټول خوشاله شو ایو راغی عائشہ رضی اللہ عنہ مخاطب کړي چې موږ خفاو وما هي باول برکتکم یا آل ابي بکر اے دا ابو بکر قرانه دا تاسو اولنی برکت نه ده مسلمانانو لپاره معنی خیر ډیر لوی خیروم دې امت تور کړی دی چې کله په خپل ابو بکر احسانات کړی کله هغه د لپاره سبب جوړ شوی نو دا د عائشہ رضی الله عنها امیر رکه بل سبب جوړ شوی دی لپاره نو دا اتمام نعمت پکې دا وګوره طهارت کې لعلکم تشکرون د پاره د دې چې تاسو شکر وکړئ دا نعمتونه دي نو د نعمت متعلق دا حکم وګوره واذکروا نعمت الله علیکم نو شکر کوئ د نعمت د الله چې کړه پتا سو دا بار تیر شي نعمت دلته جنس ہے جنس نعمت کو ادا نعمت ته کوئی اتمام د دین نے یا مخ چې کوم تیر شو
دا ټول د الله نعمتونه دي، شکر کوي.